د امام جوزولی رحمه الله حالات زندگی شروع د غید ژوند او د غید تاریخ تذکره مونږه کولا دلته کې د هغه د وفات خبره بیانې د هغه د مرګ واقعا ده او د دې دنیا نه د انتقال تفصیلات وایو مرګ دا خامخارات کې شی امام ابو حامد غزالی رحمت الله علیه فرمای مرگ انتقال من دار الى دار د یو جهان بل جهان ته تگ دیتا مرگ ویلش د علم کلام په کتابونو کې لیکلي دي چې مرگ انفکاک الروح عن الجسد ته ویل شي چې جسم نه سا او روح دا جدا شي سوخت د پارا او بیا چې کله قبر کې خولې شي دا روح سنا ست طریقه باندې د مرده ته واپس کیږي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای ابو داود کې حدیث ته وګد ثم تعاد روحه فيه بیا واپس کړلې شي دا روح د مرده په دی روح په دی جسم کې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه قول شرف اکبر کې نقل شوی دی واعاده الروح الى الجسد في قبره حق روح مردتا په قبر کې د وجود ته او جسم ته واپس کېدل دا حق دی دا سے شر مقاصد شر مواقف و مسامره کی نبراس وغیرہ کتابونو کې راغلی مرگ راضی په ارچا باندې خدا ارچا مرگ یو شانتی نوی دا ارچا اعمال تقوا زندگی چې څنګه وی هغه شانتی مرگ هم په درځي د انبیاء کرام علیهم الصلوات و التسلیمات مرگ جدا راځي او د شهداء صالحین مرگ جدا دی د نیکانو خلقو مرگ جدا دی د عامو بیا د کافرانو مرگ جدا دی د عامو ګناګارو مسلمانانو مرگ جدا دی خو هر انسان ته پس د مرګه د روح د دې وجود ته راضی واپس سنا س درجه کی انبیاء کرامو ته خو زمونږه یقیني او اجماعي مسله ده چې د هغه جسمونه چې په دنیا کې کومو دته جسد عنصری ویل شي په دنیا کې کوم وجود هغه وجود سره د دې حیات وی په قبورو کې ژوند وی او بعینه هغه وجود چې دنیا کې کوم رب العالمین د تور کړو هغه صحیح سالم پروتي په خپل قبر کې خوري کېږي نه دا شانتي شهدا دا شانتي اولیاء الله نیکان د دین بعد نور مسلمانان او کافرانو تم ګناګارانو تم په قبر کې پس د مرګا ژوند ملاويږي اد عذاب د پاره د سزا د پاره دانه چې په دا دنیا ژوندو بس بیا سره مړ شو او بیا به اسیر د روح او د جسم په تعلق نه دا خبره غلطه ده ان معتزله او مذهب دی حافظ ابن حجر فتح الباری کی لیکلی علامہ عینی عمدۃ القاری کی لیکلی ناشدا مرگ دا د بعض خلکو د پاره تحفه شي او دا یو پول دی دوست خپل دوست ته نږدې کوي الله کریم نے موږ تاسو د مرگ او د آخرت تیاری والا جوړ کی د امام جوزلی رحمت الله علیه صاحب د دلائل الخیرات ابو عبد الله محمد ابن سلیمان الجوزلی شاذلی رحمه الله عجیب قسم مرگو د دور بادشاہ د نه یریدو چې مان چرته حکومت
او دا سلطنت اوننیسی حسد به وسره کو دا شادی نیکانو خلقو په ار وخت کې دشمنان وي په ار کلی کې وکذالک جعلنا فی کل قريه اکابر مجرمیها په هر دور کې د اولیاء کرامو بزرگانو علماو دشمنان وي دا د الله نظام دی آدم علیہ السلام پیدا شو دشمن وسره ابلیسو ابراہیم علیہ السلام مقابلہ کی نمرود فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام تا مقابلہ کی دارنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کی ابو جہل و دا ملگری دا دنیا نظام خودی دا سے چلی امتحان دے چی دا حق مرست سوک دا اللہ دا پارا کی نو پا اہل حق باندی پا اہل اللہ باندی پا صالحین باندی مختلف نوع امتحانات راضی اللہ کریم نے منگا دا آفات و بلیات و محفوظ ساتی رب العالمین نے منگا تاسو ټولو سره دا عافیت معاملیو کی امام جزولی رحمہ اللہ سرمدہ سے حاسدانو بعض مورخین لکلی دی چی دل زہر ورکو شاگردانو نزدی خلقو دا دشمنان پدیل اول باندی حملہ کئی امام جزولی رحمہ اللہ دغه زهرو تاب اون لرلې شو او د سحر په مانځ کې ولاړو رومبي رکعات کې په دویمه سجده کې وفات شو سبحان الله په مانځ باندې ولاړ په رومبي رکعات کې د سجدي په حالت کې د دنیا نه سفر وکړ بعضی وای په دویم رکعت کې لومبه سجده کې وفات شو الغرض د سحر په منځ کې د سجدي په حالت کې د زهر د لاسه دی شهید شو رحمه الله تعالی رحمتا واسعه ونفعنا بعلومه وفيوزه وبركاته او په هغه ورځ باندې بیا د ماسپخین د مون نرستو اغا جمعات سره نزدی د جنازه وشوا او دفن کړل شو د نارینه اولاد نو لیکن ډیر لوی خدا رسیده سړیو شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد بدنی رحمت الله علیه لیکلی دي د په لاس باندې صد پاسه 12,000 کسان هغه د ولایت مقام ته رسیدلی 77 سال واو یا کال بعد د مراکش بادشاہوی چې د قبر زدی جنا منتقل کوم د ضرورت د واجنه آلته یو مقبره وا ریاض الفردوس یا ریاض العروس به وتوی آلته به خخکم چې کلا د ضرورت په بنیاد د قبر او کنستل شو او د وجود مبارک د قبر نه را بهر کړل شو نو عجیب او غریب حالات هغه وخت دای چې اولید داغه په جسم باندې اس اثر نو د مردگانو صحیح سالم په خپل قبر کې پروت سبحان الله واو یا کال بعد اغه لحد کی چې دته کم قبر تیار شوی لحد تیار شوی د اغه کفن خاورونو خړلې او جسم تر و تازه د زمکه اس اثر پینو او د قبر کولاویدو سره د مشکو خوشبوئی خورا شولا دا مخکې موا کله چې د دفن شو هغه وخت کې موا مولانا محمد زکریا رحمه الله فضائل درود کې لیکلي دي چې کله د دفن کړی شو فوری د قبر مبارک نه د مشکو خوشبوئی خورا شو او شیخ احمد زروق رحمت الله علیه فرمایي چې دا د درود شریف خوشبوئی واصل او دلته چې قبر بیا او یا کال بعد او کنستل شو بیا هغه خوشبوئی نورم زیات شولا
او په ټوله علاقه کې خوره شو تاسو یې سبحان الله یو الک راغی او د په دې مخ باندې راسي ګوته کې خودا نو دې مخ نه دا وینه داسې اوخوځیدا لکه د ژوندۍ انسان په سرمن کې او مخ کې جسنګا په ګوته کې خودو سره حضور ور کول سره اغازه داسې سپین شي اچې بیا لري کړه بیا وینه راغونډه شو او داغه د غسل او په ګیره مبارکه کې مکه شانتی وي د دې په برکت سره په تمام علاقه کې او هغه حاضر خلکو کې خصوصا د الله د ذکر او د درود پاک ویلو شوق او رغبت نورم زیات شو سبحان الله او د دې شهرت د دې ملک ګډ ګډ تور رسیدو د مریدین او شاګردان هغه به گشتونه کول او ګرځیدل با او د سلسله مبارک تبلیغ وکاو خلکو ته ذکر اعمال منذ تلاوت د دې شوق ورکولو د په خلفاو کې داسي کاملین پیدا شو چې دا سلسله مبارکه ګډ ګډ ته رسولا امام ابو عبد الله محمد الصغير السهلي رحمت الله عليه الشيخ محمد عبد الكريم منزاوي رحمت الله عليه شیخ عبد الحق التباع حریری رحمت الله علیه وغیرہ د نامور خلفاء او شاګردانو سول تاریخ د ربیع الاول سن 870 هجری کې د وفات شو د ربیع الاول 14 تاریخ او 870 هجری وا د سحر په باندې کې د فانی دنیا نه تشریف اویو د په قبر باندې د ډیرو انوار نزول کی اوسم په مراکش کې او خلق زیارت ترازی او الته د الخيرات شریف وای د جمعې پورز مازیګر مون نوالا تر ماخام پوری در الخيرات شریف خصوصا ویلې کی د ملک ګډ ګډ زینا مختلفو اطراف او اکناف خلق راځي او درود شریف وای او د قبر نه اوسم د مشکو د خوشبوئی بوئی راځي الحمدلله حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تانوی رحمت الله علیه زاد السعید کی لیکلی دي چې دا د درود شریف خوشبوئی ده مولانا زکریا کاندیلوی رحمت الله علیه فضائل درود کې امداسي لیکلی امام محمد مهدی مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات کی لکلی دی وقبره بمراکش علیہ جلالة عظیمة ومهابة كبيرة وسطوة ظاهرة والناس يزدحمون عليه ويكثرون من قراءة دلائل الخيرات عنده وإذا قبر زیارت با دیر جات رشوی اور دیر نیکان و صالحان رضی او باغی ډیر برکات نازلېږي او ډیر خلق راځي او در الخيرات شریف وای وثبت ان رائحه المسك توجد من قبره من كثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم مطالع المسرات صفحه 4-5 کی بیروت چاپ او ای ثابت شوی دا چې داغه د قبر مبارک نه د مشک خوشبوئی راځي په وجه د کثرت د دلائل الخيرات او د ډیر درود شریف ویلو امام جزولی رحمت الله علیه نورم ډیر کتابونه لیکلي حزب السبحان الدائم حزب الفلاح او دارنګي نور ډیر کتابونه د اغیری الدلالات الواضحات کی د فلسطین نامور عالم الشیخ نبهانی رحمت الله علیه لیکلي دا ډیلوی ولی الله او امام جزولی او د ولایت یو نمونه دادا چې څومره بزرگان دین تیر شوی دي هغه اکثرو دلائل الخيرات سره مینا کړی دا وای دا د قبولیت عند الله نشانی دا چې د کتاب الله تخواخ دی ومنها يعلم انه كان من اکابر اولیاء الله تعالى ولذلك كان الاقبال على كتابه هذا او دین معلومیږي چې امام جزولی
د اکابر اولیاء کرامونو رحمه الله ځکه خو امت مسلمه دغه کتاب ته متوجه شوه دی بیا وای من جمیل امت المحمدیه ټول امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی د کتاب د لیکلو نورستو اکثری اولیاء کرام دې ته متوجه شوی دي مجمعا علیه فی جمیل اقطار اجماع کړی د بزرگانو په ټولو زمانو کې او په ټولو ګوټونو د دنیا کې لفضل منزلت سیدنا محمد الحبیب المختار صلی الله علیه وسلم د وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د برکات او د وجنه دا تمام برکات پر رسول الله مبارک باندې د درود شریف ویلو الله کریم دې د حضرت درجات بلند کی اور رب العالمین دې د هغه مشایخ او اکابر او اهل الله صالحین درجات هم بلند کی د چا په وساتت باندې چې موږ ته دا مبارک او مقدس کتاب رسیدل لري خصوصا حضرت الشیخ سیدنا و مرشدنا حضرت سندل بابا جی رحمہ اللہ سید محمود سندلی رحمہ اللہ تعالی حضرت الشیخ مفتی محمد فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت الشیخ عبد القادر محمد متقی رحمہ اللہ حضرت الشیخ مولانا فداء الرحمن درخواستی رحمهم اللہ ونفعنا به وبالله عز وجل التوفیق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین